بسم الله الرحمن الرحیم. د الهام ادبي بهیر په تالار کښې یو ځل بیا راټول سوو او قدر وړ ملګرو، درنو شاعرانو، مشرانو، ټولو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې څو اونۍ مو په خیر تر شا پرېښي او په خیر سره بیرته تر بهیره پورې را رسېدلي یاست. انشاءالله د دې وروسته، د نننۍ اونۍ وروسته به موږ دوامداره د الهام ادبي بهیر ونیزې مشاعرې لرو. نو کوم دوستان شاید نه خبر چې بهیر بیرته شروع سوی دی، ځکه چې د اختر رخصتي وي، نو بهیر انشاءالله بیرته دوامداره خپل فعالیت لري. نو د ټولو ملګرو او دوستانو څخه غوښتنه کوو چې بیرته د پخوا په څېر بهیر ته پر وخت راسي او په مشاعرو کې ګډون وکړي. د کندهار خوږ شاعر او مشر ښاغلي واصل حسنیار مو د نننۍ مشاعرې مشر دی. همدارنګه د نننۍ مشاعرې ویندویي زما ادریس امین او عزت الله ایاز په غاړه وه چې متاسفانه هغه نه دی حاضر سوی، غیر حاضر دی. نو تر هغو چې دی راځي زه به مشاعره مخته وړمه د خیر سره. نو د مشاعرې د پیل لپاره د قرآن عظیم شان یو څو مبارکه آیاتونه تلاوت کوو. د تلاوت لپاره ښاغلي صابر صاحب ته بلنه ورکوو چې راسي او څو مبارکه آیاتونه تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. ډېره مننه ښاغلی صابر صاحب. کور ماباد چې زموږ نننۍ مشاعره مو د قرآن عظیم شان په څو مبارکه آیاتونو سره رنګینه کړله. کور ماباد ژوندي اوسي. پوهېږم ښکلي کې برجن دې عشق ګناه ده، پوهېږم ښکلي کې برجن دې عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. او نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسمل دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو د مولانا محمد علیم بسمل په دغو بیتو سره بل مولانا عبرت صاحب رابولو. عبرت صاحب ته ښه راغلاست وایو چې خپل لرلې څه وړاندې کړي. سلامونه نیکې هیلې ټولو ملګرو ته، هیله ده ټول به ښه یاست. لومړی شعر دی د لبناني شاعر مجدي المعروف چې به یې په خپل ځای کې تقریبا د ثانیر نزار کباني په نوم هم یادېږي، ځکه نزار کباني په دې کې ډېر شوخ شاعر دی. زما ارمان یوه ښکلې خوله ده چې په بستر کې د بېدېدو پر وخت مې یوازې یو ځل مچ کړي، او دوې سترګې چې د سهار د ویسېدو پر وخت یو ځل راته وګوري. دغه وړوکی ارمان نه د ټوله نړۍ په اندازه لوی دی. تاسو په سپکه مه ورته ګورئ، یوه خوله او دوې سترګې د خدای ډېر لوی نعمت دی. غزل ده: کال کېږي ستا د یوه سلام په انتظار ناست یم، کال کېږي ستا د یوه سلام په انتظار ناست یم، لار پر ما ناسته ده اشنا که زه پر لار ناست یم. تا محبت مې فکر داسې مشغول کړی دی چې امام ولاړ چې زه پر ځای باندې قرار ناست یم. د مور د غېږ سبق د هغه چې د سنګر په خوله کې، د مور د غېږ سبق د هغه چې د سنګر په خوله کې، وطنه ستا دښمن ته شپه او ورځ تیار ناست یم. د خلکو دواړې خطا سوي دي،
زما دواړې سې شوې دواړې خطا سوي وي زما دواړې سې شوې چې د بنګړو په شرنګ لمانځه ته د سهار ناست یم او مننه د خلکو دواړې خطا سوي وي زما دواړې سې شوې چې د بنګړو په شرنګ لمانځه ته د سهار ناست یم منم یتیم یم خو چې وینم بل ماشوم پلار سره منم یتیم یم خو چې وینم بل ماشوم پلار سره زه چې وم زه مې پر اوږو باندې د پلار ناست یم خال کېږي ستا د یوه سلام په انتظار ناست یم لار پر ما ناسته ده اشنا که زه پر لار ناست یم ډېره مننه عبرت صاحب وایي ښکلي چې ګرځي نو مخونو ته دې لاس ونیسي ښکلي چې ګرځي نو مخونو ته دې لاس ونیسي موږ ورته ګورو سترګې جیب کې اچولی نه سو نو ډېره مننه قدرمن عبرت صاحب له ښایسته انتخاب څخه مو او له ښایسته غزل څخه مو کور مو آباد ژوندي اوسې نو رابولو د مشاعرې په دې برخه کې هغه ما وروسته کړه نو کوم یار صاحب رابولو یار صاحب ته بلنه ورکوو تر څو مو یو خو هغه شی به راته وایي چې تا ماته کړي دي یو به هغه شی وایه چې موږ یې غواړو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې اختر به مو په خیر چیر کړي وي خیر به د دې ځایه راغلي یاست راولوېږه وګوتو ته همدمه مبارکه راولوېږه وګوتو ته همدمه مبارکه د یار حسن راوژباړه کلمه مبارکه او تر دې نو بل دښمن نسته پوره احتیاط پکار دی تر دې نو بل دښمن نسته پوره احتیاط پکار دی جنت نه یې راویستې ادمه مبارکه او یو نه دی پرهارونه مې له شماره دې وتلې یو نه دی پرهارونه مې له شماره دې وتلې پر کوم به دې کښېږدمه ملحمه مبارکه او په تا او په کوثر کې د سپوږمۍ او د لمر فرق دی سنیار صاحب په تا او په کوثر کې د سپوږمۍ او د لمر فرق دی له ربه څه دې غواړمه زمزمه مبارکه او په دار دې سمه خوار دې سمه فخر یې ګڼمه په دار دې سمه خوار دې سمه فخر یې ګڼمه خو تا نه حقه نه اخلم قسمه مبارکه او که ته داسې خوابدی وې تر دې به هم ګمنام سي که ته داسې خوابدی وې تر دې به هم ګمنام سي خو خلاصه د پښتونه سره برمه مبارکه او بیتانو که من یار په زندگی کله پوهیږي قربان جسم د عشق سپېڅلی غمه مبارکه دا یو غزل د سیمین صاحب دپاره دې ووایي نو څنګه که بیتونه نوي دي له ځانه سره ګډ په نیمه شپه نه دی نو څه دی له ځانه سره ګډ په نیمه شپه نه دی نو څه دی جره نه دی جره نه دی جره نه دی نو څه دی میرمن تر لاس نیولې په لس مخ ګرځي بازار کې میرمن تر لاس نیولې په لس مخ ګرځي بازار کې بړوا نه دی بړوا نه دی بړوا نه دی نو څه دی او په خپل نامه د بل شعر ښه په جګه غاړه وایي په خپل نامه د بل شعر ښه په جګه غاړه وایي بوده نه دی بوده نه دی بوده نه دی نو څه دی او میلمه راځي په ګنډه مې وهلې توپنچه ده میلمه راځي په ګنډه مې وهلې توپنچه ده باجه نه دی باجه نه دی باجه نه دی نو څه دی او خو سره ډېر ولور دي لکه غشي پر زوم باندې خو سره ډېر ولور دي لکه غشي پر زوم باندې سیده نه دی
سیده نه دی نو څه دی. او د ژیرې په ماشین یې بغلونه دي خرولي. فنیار صاحب د ژیرې په ماشین یې بغلونه دي خرولي، کوسه نه دی نو څه دی. او پلار نسو د واده یې 4 کاله پوره کېږي. ماده نه دی نو څه دی. او لیکلی دا ستا هر دنس کمین یاره په ټول باندې پوره نه دی نو څه دی. مسلماني په چا کې نسته، مرور ګرځه څوک مو نه پخلا کوي نه. کمنیار صاحب ډېره مننه. او کور جاباد چې زموږ ناس په مځکه ونه غورځوئ او هم چې خپل لرلي څه راباندې واورېدل، یا مو ژوندی اوسې آباد اوسې. رابولو وحید الله یاد صاحب زموږ تاسو د زابل شاعر او د دې په کندهار کې مسافر دی. یاد صاحب مهرباني. زه بوډا او ستا د ګل غوندې ځواني ده. سیدا جان غمخور وایي زه بوډا او ستا د ګل غوندې ځواني ده، بخت زار شم څه په خاندې والي ده. رقیبان راته د پلي په غوسه دي، چې د ځوان او د زاړه څنګه یاري ده. سلامونه د الهام ادبي بهیر په تالار کې درنو ادبپالانو او شاعرانو. ستړي مه سئ، په دې هیله ښه به یاست، د ژوند چارې به ټولې په خیر وي. زه خو شاعر نه یم، خو نو بس انتخابونه دي تر تاسو بې درسوم. د درویش دراني یو غزل ده، وایي په دې خلکو کې پخوا وه او اوس هم شته، د نفاق لویه بلا وه او اوس هم شته. د دیدن تږي خبر دي چې تر ښکلو تاو د اوسپنې کلا وه او اوس هم شته. چې د حق پر لار باندې به روان شوې، نو په مخ کې کربلا وه او اوس هم شته. ګرانې ما مجنون ته وویل په خوب کې، ستا په وخت کې هم لیلا وه او اوس هم شته. یوه داسې ډله وه دلته درویشه چې وژنه یې روا وه او اوس هم شته. ډېره مننه، ژوندي اوسئ. په دې هیله چې دغه د وژلو ډلې ختمې سي، د چا مرګ دلته روان نه سي. اوس به دې څوک وهي په زلفو ګوتې، اوس به دې څوک کوي په ګوتو ټکان. ډېره مننه یاد صاحب، ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. کورم آباد د ښکلي انتخاب څخه چې درویش دراني صاحب زموږ مشر شاعر او د پښتو ادب لوړې څوکې. رابولو حافظ خوشحال صاحب چې تاسو ته خپل چمتو کړي شعر ووایي. حافظ خوشحال صاحب. سلامونه، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. دا شم ما نور رسېدم که څنګه دا سم وایي. سمدم ووایه چې زه پر چا شک یم، دا رقم نو مینه نه کېږي په غلا زړه. او لکه مړی چې تر ګوره پرې وړي څوک، اوس چې داسې ګرځوم زه په شا زړه. او چې خبرې کوم مخ خو شاته ګورم، فکر وکړم چې ازار نه کړم د چا زړه. وایي چې خبرې کوم مخ خو شاته ګورم، فکر وکړم چې ازار نه کړم د چا زړه. او زما غزلو اوس تازه پل دی اخیستی، په اولاد باندې راټول وي د بابا زړه. ما ته بخښه وکړه زه په حال کې نه یم، وار په وار چې لرې کېږم له تا زړه. او چې قدم اخلي پر مځکه مې نیت بد سي، د خوشحال زړه داسې نه دی لکه ستا زړه.
یو بله غزل اجازه ده چې وایي مخامخ کړم د دوو سترګو په بلا چا، مخامخ کړم د دوو سترګو په بلا چا، په دا جنګ کړم ورګډ د کربلا چا، او زما شک دی ځان خپل پر دا شوکي زړه، زما شک دی ځان خپل پر دا شوکي زړه، برابر کړم د حسن پر باچا چا، او زه یې نه وایم ځه ته یې را په یاد کړه، زه یې نه وایم ځه ته یې را په یاد کړه، پر زړګي باندې ویشتلی یمه چا چا، او چې قلم ته دې ورګډ د اوښکو رنګ کړ، چې قلم ته دې ورګډ د اوښکو رنګ کړ، ژړولی یې پر چشي ځانه بیا چا، او چې لمر لویږي ستا نرۍ ته به سي ځانه، چې لمر لویږي ستا نرۍ ته به سي ځانه، دا چمنه په دیدن د وارخطا چا، او ته مو پرېږده ګاونډیه ستا کار نه دی، ته مو پرېږده ګاونډیه ستا کار نه دی، موږ پوهېږو چې موږ داسې کړو تبا چا، او نن مې وکتل هندارې ته خوشحاله، نن مې وکتل هندارې ته خوشحاله، چا نظر کړې د خدای روی دی ځانه دا چا. زنده باد. کامیت صاحب یم ژوندی، خوشحال صاحب یم ژوندی. واقعیت ښکلي غزلونه یې لیکلي وه. په دې هیله چې هر وخت په بهیر کې ګډون سره وکړئ او په خپلو ښکلو غزلو مو ونازئ. تا ته مې پټه خوله کتل او ما په زړه کې ویل، تا ته مې پټه خوله کتل او ما په زړه کې ویل، ستا په ښایست کې به نو یاره سړی څه ووایي. نو بیا هم ډېره مننه رابولو امان الله ویاړ صاحب. ویاړ صاحب هم د زابل څخه سره په مشاعره کې ګډون لري. سلامونه او احترامات. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او تر همدې بهیره په خیر راغلي یاست. زما یو غزل د غواړم چې له تاسو شریک کړم. یوه ووایم که دوې؟ د رقیب څخه اشنا راځي په دې بد، د رقیب څخه اشنا راځي په دې بد، چې د یار دیدن ته ځي بې بهانې بد، او هزار رنګه افسانو مې زړه ټوټې کړ، هزار رنګه افسانو مې زړه ټوټې کړ، له جانان څخه مې نه کېږي عادي بد، او چې په مینه کې لا څومره ځورېدلی، چې په مینه کې لا څومره ځورېدلی، باید یې هرې خوا وړي لکه پنبې بد، او ته چې روی به روی آینې ته ودرېږې، ته چې روی به روی آینې ته ودرېږې، دم په دم چې صفات ورک د آینې بد، او ویاړ له کومو ښایستو ته انتظار دی، ویاړ له کومو ښایستو ته انتظار دی، په اوبو کې خو رنګ اوړي د سکې بد. یو بله غزل ده وایي تنهایي ده ستا د غم را باندې زور دی، تنهایي ده ستا د غم را باندې زور دی، د جانان شتون د رقیب سره پیغور دی، او مسافر یو په لیش سلا هم کنات کړو، مسافر یو په لیش سلا هم کنات کړو، را لېږلی د میسج هم نن نسکور دی، او تنهایي ده تنهایي مو د سپوږمۍ غوندې زیاتېږي، تنهایي مو د سپوږمۍ غوندې زیاتېږي، دعاګانې مې د مور راته لوی کور دی، او لکه ستوري مې له ځان څخه راتاو دي، لکه ستوري مې له ځان څخه راتاو دي، له ملګرو څخه جوړ لاته نن اور دی، او ویاړ دې لرې له هر چا کړ، ویاړ دې لرې له هر چا کړ، ای غربته چې شمارلی دې لا خپلو کې په تور دی. ډېره مننه. ویاړ صاحب کانیت صاحب کلم درته ډالۍ کړي. ډېره مننه د ښایسته او ښکلو غزلونو څخه دې کور دې آباد ژوندی اوسې. کانیت صاحب د حسن ننداره که په ګناه کې حسابېږي، د حسن ننداره که په ګناه کې حسابېږي، همدا ګناه دې لنګسې شپېته بچي دې راوړي. ښاغلي مطیع الله سهیم صاحب ته بلنه ورکوو چې په خواږه ترنم مو ونازوي. سهیم صاحب سلامونه او احترامات. په دې هیله چې ښه به یاست او ژوند چارې به په خیر وي، اختر به هم په خیر تېر شوی او په خیر به تر بهیره رسېدلي یاست. د
تقریبا 2019 کې ما یو کوچنی نثر لیکلی و دلته چې عبرت صاحب نثر وویلی ما ته هم هغه را یاد کړي نو دا به در سره شریک کړم وروسته بیا ترنم نو د هغه حالاتو مطابق و دا جو کې چې اوس ونغمېږي نرګس هغه پخوانی نرګس نه و پاتې اوس یې اننګو کې اوښکې لارې جوړې کړې وې سترګو یې د نورو اوښکو تویولو توان هم له لاسه ورکړی و هېښو او ولاړو سترګو یې ما ته د کلي هغه وخت را یاد کړ چې دی به د خپل کلي هرې نجلۍ ته د لاسا ورکول هره پیغلې ته به یې د خور په څېر مینه ورکول اوس یې پر شونډو هغه د مینې خندا نه راځي نرګس اوس یوې بل نرګس ته ضرورت لري چې دې ته مینه ورکړي د زړه له تله خندا ورته وکړي ځکه هغې خپل د زړه ټوټه خپل ژوند او خپل مین د لاسه ورکړي هغه یې څنګ کې نسته هغه د دې وطن سپېره او له غړون باد ترې وخوړ نرګس سږ سپرلی هم د خپلو ګوتو نرګس سږ سپرلی هم په خپلو ګوتو ورته خامکي غاړه وګنډل خو مین یې وانه غوښتل نو دا د هغه وخت مطابق و کله مې سرې له سترګو ځي کله مې تورې اوښکې کله مې سرې له سترګو ځي کله مې تورې اوښکې زما په وجود کې وچې سوې دي دا نورې اوښکې زما په وجود کې وچې سوې دي دا نورې اوښکې کله مې سرې له سترګو ځي کله مې تورې اوښکې ستا د تګ غږ مې مکمل سیسټم را ګډوډ کړي ستا د تګ غږ مې مکمل سیسټم را ګډوډ کړي سترګې مې چغې در وهي تر خولې مې اورې اوښکې زما په وجود کې وچې سوې دي دا نورې اوښکې کله مې سرې له سترګو ځي کله مې تورې اوښکې زما په وجود کې وچې سوې دي دا نورې اوښکې مور مې را یاده سوله جبه معجزه پېښه سول مور مې را یاده سوله جبه معجزه پېښه سول راوچولې مې تمامه ورځ خپل سیوري اوښکې زما په وجود کښې وچې سوې دي دا نورې اوښکې کله مې سرې له سترګو ځي کله مې تورې اوښکې زما په وجود کې وچې سوې دي دا نورې اوښکې لمر چې رخصت اخلي هر وخت د اسمان زړه را ډک سي لمر چې رخصت اخلي هر وخت د اسمان زړه را ډک سي ورڅخه توی سي هره شپه پر ګریوان ستوري اوښکې زما په وجود کښې وچې سوې دي دا نورې اوښکې کله مې سرې له سترګو ځي کله مې تورې اوښکې زما په وجود کې وچې سوې دي دا نورې اوښکې مځکې ته نه راځې همت او اسمان ته خیژې ځمکې ته نه راځې همت او اسمان ته خیژې لکه جانان دی د جانان دومره سرزورې اوښکې زما په وجود کې وچې سوې دي دا نورې اوښکې تر تورو خاورو لاندې یاره هغه ګېډۍ زلفې د شته که خاورې دي نه د تورو خاورو لاندې یاره د قبر سر ته دی ولاړ امیر کومه جانانه سترګو کې مې ته چې دلې ورکړ ته ورځم پټ یې کړمه
ژړا به ولې په سینه کړم په خاورو پټ سول د اشنا سپین مړوندونه اشنا به بیا را ژوندی نه سي که یې په قبر تمامر وژاړم اسمان ته لار د خطو نسته زه د جانان په فکر تلم ورختم زما اخره مصری دا ده څوک چې د غېږې خوب لري هغه د زنا زما اخره مصری دا ده اخر جنسي ده ځوانانو مجلسونه لنډۍ په واره سره وایه ماته بې واره لنډۍ خوند نه راکوي نه بله دغه سره کوم کاکړي ول ما لنډۍ ویلې مور بینډۍ راپخولې نو سهیم صاحب ډېره زیاته مننه له ښکلي نثر او ښکلي ترنم څخه او د ښکلو لنډیو څخه مو کور یې آباد ژوندی اوسې غږ دې مه خاموشه کېږه بلها ښایست به دې نړۍ ته راوړې بلها ښایست به دې نړۍ ته راوړې که ته واده سوې او بچي دې وسوه نو زموږ خوږو ملګرو مشکور صاحب مزاج صاحب او معصوم صاحب ته ښه راغلاست وایو دوی هم انشاءالله مشاعرې ته راغلله ګډون یې راسره وکړي کور ماباد په خیر راسئ هر کله راسئ نو د مشاعرې په دې برخه کې رابولو زموږ ته صوفي مسلکه شاعر حیات محمد صابر نازک خیاله وای جانانه ما به په سنګسار کړې جانانه ما به په سنګسار کړې ما به په دې خلکو په دار کړې ما به رسوا پر ټوله ښار کړې ته مې د غم کمڅې راشمار کړې بس نور مې وکاږه د غاړې سلاسونه سلامونه نیکې هیلې او ښې پیرزوینې په دې تمه چې ټول به جوړ روغ خوښ او خوشحاله یاست یوه تکراري غزله ده وای چې دا مازې سولې مراوي د ګل پاڼې حسین یار صاحب چې دا مازې سولې مراوي د ګل پاڼې هر سړي ورڅخه جوړې کړلې واڼې او د ظالمو او وحشانو له ستمه د ظالمو او وحشانو له ستمه په امان نه سوې د غرونو منځ کې زاڼې ما په غاړه کړل د صبر تعویضونه ما په غاړه کړل د صبر تعویضونه چې راتلله ستاسو کلي ته وراباڼې او ستا پر خوله شروع د مینې زمزمه ده ستا پر خوله شروع د مینې زمزمه ده که راغلي د رمسال ته جهندوانې او خود به وایي چې زما ژوند جنتي دی خود به وایي چې زما ژوند جنتي دی چې لري په لاس کې دوې دانې مماڼې او صابر خوند لکه مجنون پر زخم اخلم صابر خوند لکه مجنون پر زخم اخلم چې ما ولې د لیلا پر سر په کاڼې ډېره مننه صابر صاحب وای نه پکښې ځایېږي شریکان او مریکان نه پکښې ځایېږي شریکان او مریکان عشق لکه صورت د کل هو الله احد نو ډېره مننه له ښکلې غزل څخه چې کور یې آباد ژوندي اوسي رابولو احمد موسی قانت صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د غونډې د مشر ټولو راغلو ملګرو په اجازه ان صاحب په خیره ورسېدې یو څو بیته زما شعرونه خو اوس ګر تکرارېږي نوي مې نه دي جوړ کړي یو څو بیته د مخه کومه هغه د خوشحال صاحب د کاپي او ردیب سره ما هم داسې یو شی جوړ کړی و وایي د سنګړي که د اوسپنې دی دا زړه چې هیڅ غم نه کړ له خپل عزمه پر شا زړه که چې لم غوندې سو ډک له شنو ډډوزو نور هم کلک سو لکه کاڼی د صحرا زړه که چې لم غوندې سو ډک له شنو ډډوزو نور هم کلک سو لکه کاڼی د صحرا زړه نور یو بیت وروستی بیت وایي
که د حسن قلندر حضور فرماسو بریالی سو د قانت جنگی میرا زړه. یو بل تکراری غزل دی وای: زه له زخمه پروا نه کړم ته له واره پروا مه کړه. زه له زخمه پروا نه کړم ته له واره پروا مه کړه. ته رسا رسا ویشتل کړه زما له هاره پروا مه کړه. ما د عشق په شکاپورۍ کې دي د درد زغمل زده کړي. ما د عشق په شکاپورۍ کې دي د درد زغمل زده کړي. زما پر زخم زخم خوښ دی له پرهاره پروا مه کړه. ستا اکبر غرور به مات سي زما د بنګ صبر په وړاندې. هغه وخت کې کومندان محمد اکبر خان و، د پایلوچانو خورا ضد و په کندهار کې. بنګ حبیب الله یې وخت خورا تا ورسره اخیستی. دا یو کیسه ده، د یو کتاب کې وه. ستا اکبر غرور به مات سي زما د بنګ صبر په وړاندې. دغه ګز دغه میدان دی کړه ګزاره پروا مه کړه. زما سینه در مخامخ ده ستا د جبر لینده جوړه. زما سینه در مخامخ ده ستا د جبر لینده جوړه. ټوله غشي دې راوار که دوامداره پروا مه کړه. ستا په مخ کې سرې سکروټي زه د خولې په اتشکیر وړم. ستا په مخ کې سرې سکروټي زه د خولې په اتشکیر وړم. مخ را وړاندې که مغروره له درس ښاره پروا مه کړه. ما مې سر په رخ در کړی ته دې مات بیرته کتار که. ما مې سر په رخ در کړی ته دې مات بیرته کتار که. زه مې مات پرېږدم همداسې له کتاره پروا مه کړه. که ته مات سې زه به مات سم که زه مات سم نه پوهېږم. که ته مات سې زه به مات سم که زه مات سم نه پوهېږم. زه به تا ته سپلنی سم زما لپاره پروا مه کړه. زه قانت به درواري کم ته یو جام تر سر خیرات که. زه قانت به درواري کم ته یو جام تر سر خیرات که. که دې سوله تر جنګ خوښه له اغیاره پروا مه کړه. مننه. ډېره مننه قدرمن مشر قنیت بابا، ته دې ژوندی آباد اوسې. دغه د بنګ حبیب الله او د اکبر قومندان کیسه به بیا پر کراره سم راته وکړې د خیر سره. نو لږ مې یار ته رسولي زما چیرې چې وجود. لږ مې یار ته رسولي زما چیرې چې وجود. ډېر په لاره کې لوېدلي زما چیرې چې وجود. ما ته شرم دی چې وایم خدای دې داسې هاسې وکړي. ما ته شرم دی چې وایم خدای دې داسې هاسې وکړي. ته وا خدای نه دی لیدلی زما چیرې چې وجود. نو د مشاعرې په دې برخه کې رابولو د غونډې مشر ښاغلي واصل حسین یار صاحب د شعر ویلو لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو برخوالو په اجازه واقعا ملګرو داسې خواږه ښکلي او په زړه پورې شعرونه وویله. سړی اریان شي د کومې خوا یې شروع کړي. نو ښایي زما شعرونه تکرار وي. دونه په غرور خو مینه نه کېږي. دونه په غرور خو مینه نه کېږي. مخامخ رکیب ته سپینه نه کېږي. حسن که مغرور دی مینه وجز دی. وینه پاکول په وینه نه کېږي. دا وروسته یو غزل ده، نو د موکز په استفاده هغسې بنجز لګولی دی چې وایي د شعر ویلو دپاره. جنت خو نه و ښکلی، جنت خو نه و ښکلی، په تا جنت ښکلی و. جنت خو نه و ښکلی، په تا جنت ښکلی و. دا د رندانو محفل په محبت ښکلی و. قیمت یې لږ ټاکلی دیدن د سر په بایه. قیمت یې لږ ټاکلی دیدن د سر په بایه. زه یې په نغده غواړم، زه یې په نغده غواړم.
دغه قیمت ښکلی و. په مخه راغله تنها پلو یې وننیوی، په لار کې نه خورم میوه، خو د دې ست ښکلی و. سترګې یې ډکې سولې د خپل نیستۍ پر کیسه، سترګې یې ډکې سولې د خپل نیستۍ پر کیسه، کرار یې وویله چې جمهوریت ښکلی و. څو واره ولاړی واصل مجبوره بیرته راغلی، څو واره ولاړی واصل مجبوره بیرته راغلی، ور به یې خلاص و د یار، د یار عادت ښکلی و. ډېره مننه. ته چې ښایسته یې زه به هم درته هنداره سمه، ته چې ښایسته یې زه به هم درته هنداره سمه، ستا ضرورت به سم بیخي به ستا دپاره سمه. نو بیا هم سنیار صاحب څخه ډېره مننه. قید مې نه و لګولی ځکه چې د غونډې مشر زه نه یم چې قید ولګوم، د غونډې مشر دی سنیار صاحب. دا چې تا پر ځان قید ولګوي دا به بېله خبره ده. اوس خو الله دې راته ژوندی لره قدرمن سنیار صاحب. د مشاعرې په دې برخه کې قدرت الله هارون صاحب رابولو. هارون صاحب ته د شعر ویلو بلنه وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول یو څه بیت دي. ام د سترګې ام لیمه شراب شراب دي، ام د سترګې ام لیمه شراب شراب دي، درته ګورم ستا باڼه شراب شراب دي، دلته هیڅ ضرورت نسته می کدې ته، دلته هیڅ ضرورت نسته می کدې ته، دلته کاڼي هم اوبه شراب شراب دي، ټول نشه دي بې له جامه خپله مست دي، د دې خاورې پښتانه شراب شراب دي، خپل لارون په غیږ کې ونیسه زنګېږي، هر نظر دې لکه سره شراب شراب دي. غزل د پټه خولې دې ورته ناست او سره شوري، پټه خولې دې ورته ناست او سره شوري، زمزمه دې ورته زما د غزل توري، و جنت ته چې خالق دې پیدا کړي، و جنت ته له تا جاره د کې موري، و جنت ته چې خالق دې پیدا کړي، و جنت ته له تا جاره د کې موري، ستا د حسن غر نړیږي ورته ناست یم، ستا د حسن غر نړیږي ورته ناست یم، د تهمت کاڼي ازما پر سر راوري، ای نساز یم هندارې جوړومه، پښتانه دې خپل مخونه پکښې ګوري، ای نساز یم هندارې جوړومه، پښتانه دې خپل مخونه پکښې ګوري، دارون خبرې واړه ملغلرې، دارون خبرې مه ګڼئ کمزوري. وجه سمونه. هارون صاحب ډېره مننه، ژوندی اوسې. رابولو مځه راسه ښاغلی وکیل احمد هنر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، مینه، ادب او درنښت په تالار کې ټولو راغلو ملګرو ته په دې هیله چې ښه به یاست، د اختر رخصتي او شپې ورځ به په خیر او خوشحالۍ در باندې تېرې سوي. واقعا هم ډېر خوشحاله وي چې نن ټول ملګري په تالار کې ګډون لري. ماشاءالله خدای نور هم توان او توفیق ورکړي ټولو ته چې په هره غونډه کې پراخ ګډون وکړي. نوي څه خو نسته، یوه زړه او پخوانۍ غزل ده. په یارانو مې باور خوړلی دی، په یارانو مې باور خوړلی دی، ما په داسې خلکو سر خوړلی دی، او دی پر خپله لاره ولاړې لکه وخت، دی پر خپله لاره ولاړې لکه وخت، خو تاوان یې زما ځیګر خوړلی دی، یو جانان مې انقلاب ځان سره یوړی، یو جانان مې انقلاب ځان سره یوړی، یو جانان مې بیا سنګر خوړلی دی، ستا یادونه لکه غله په شپه کې راسي، ستا یادونه لکه غله په شپه کې راسي، وینو زما د کوټې ور خوړلی دی، چې لاسونه یې نه رسي تر ګلابه، یا هغې دی یا هنر خوړلی دی. توجه مو نړۍ مننه.
مخ یې دانې دانې او ډک د زخو، مخ یې دانې دانې او ډک د زخو، ربه نیازبین جمړه دې نسي ښکلي. هنر صاحب بیا هم مننه، ژوندی اوسې، خدای دې وکړي چې بل وخت نه کې وختي راځې سره د سروري صاحب داسې ژبه در غاښو لاندې کړه. نو رابولو قدرمن عزیز احمد عزیز صاحب چې خپل لرلې غزل تاسو ته وړاندې کړي. عزیز صاحب بخښه دي، زه دلته بیخي شغل ته راغلی، اول مې ونه پېژندلې، ماشاءالله. مرور یتیم که سر راپورته نه کړي، مرور یتیم که سر راپورته نه کړي، ورځ به نسي خدای به لمر راپورته نه کړي. دا مات زړونه به رهبر راپورته نه کړي، دا مات زړونه به رهبر راپورته نه کړي، د ننګ توره که عسکر راپورته نه کړي. ژوندي ژاړي زه مړ پروت په کټ کې خاندم، ژوندي ژاړي زه مړ پروت په کټ کې خاندم، باد له مخ څخه څادر راپورته نه کړي. زما هم سلامونه درنښت ومنئ، هیله د تاسو به ښه یاست، روانه شپه مو په خیر. مخکینی بیتونه انتخاب و، اوس یو بل انتخاب غزل دی، هیله د ستاسو د خوښې وړ وګرځي. رڼو اوښکو مې زبېښلی د نظر کور، رڼو اوښکو مې زبېښلی د نظر کور، شاید سترګو کې مې وي د سمندر کور. ستا بیلتون ځپلی هر وجود او هر زړه، ستا بیلتون ځپلی هر وجود او هر زړه، په دې ویر اخته دی هر کلی او هر کور. زه دا نه وایم چې بل به مې سر غوڅ کړي، زه دا نه وایم چې بل به مې سر غوڅ کړي، ما د ورور له وهمه یشی دی خنجر کور. د تیارو د ورکېدو په لټون ګرځم، د تیارو د ورکېدو په لټون ګرځم، زما نه دی معلوم یاره لکه لمر کور. دې ته مه ګوره چې خړ پړ معلومیږو، دې ته مه ګوره چې خړ پړ معلومیږو، په موږ ښکلی دی که لر دی او که بر کور. دومره ښکلو کې معصومه تنها ګرځې، دومره ښکلو کې معصومه تنها ګرځې، څه پیدا کړه هسې مه کښېنه نه هر کور. توجه سمو یو جان له کوږه لباسې زړه استخبارات چې د یار سترګې او باڼۍ استخبارات، کورنۍ جلۍ واړه در پسې څار کړي، کورنۍ جلۍ واړه استخبارات چې لکه ته د ژوند په هر راز یې خبر دی، د شاد ډېر یاران پاخه استخبارات. شاد صاحب جی مسافر دی یا جه تازه یې. نو رابولو عابد پانی صاحب خپل لرلي شعر راته وړاندې کړي. له درده په خبرو کې وقفه راڅخه کېږي، له درده په خبرو کې وقفه راڅخه کېږي، زه نه غواړم ګیله وکړم ګیله راڅخه کېږي. که څوک یې رانه وپوښتي چې چا پسې ژړېږي، که څوک یې رانه وپوښتي چې چا پسې ژړېږي، پوهېږم چې تا ته اشاره راڅخه کېږي. زما هم سلامونه نیکې هیلې احترامات ومنئ، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. یو څو درې بیتونه دي، په دې هیله چې خوش مو اوسي. زندگی را زندگی کن، زندگی هر بار نیست، زندگی را زندگی کن، زندگی هر بار نیست، عمر فانی را عزیزم فرصت تکرار نیست. بگذرد عمر بهار و میرسد فصل خزان، بگذرد عمر بهار و میرسد فصل خزان، نوبهار عمر دیرین تا ابد گلزار نیست. اشکهای قیمتی را پای هر ناکس مریز، اشکهای قیمتی را پای هر ناکس مریز، گریه بر هر بی لیاقت لاعقل اجبار نیست. برخلاف آن که بار غم نهاد بر دوش تو، برخلاف آن که بار غم نهاد بر دوش تو،
بگذر و زیبا بخن، بار غم در کار نیست، بار غم در کار نیست. ډیره مننه. تا ته دې ښه په احترام سي ښایست، تا ته دې ښه په احترام سي ښایست، ستا دې نوکر ستا دې غلام سي ښایست. ګل مخې یاره موږ دې قدر کوو، دا مصر نه دی چې لیلام سي ښایست. عرفاني صاحب ډېره مننه، ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. رابولو ښاغلی حیات خان همت صاحب، همت صاحب ته چکچکې وکړئ، دی به خپل لرلې څه راته واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ټولو ته وایم، ټولو ته ښه راغلاست وایم، خاصا بیا مشکور صاحب و معصوم صاحب و مزاج صاحب ته. تکرار دی ولا مصروفه یم. یو څو بیت دی بیا یو غزل ده. لکه چې سر زما بهر پروت دی، لکه چې سر زما بهر پروت دی، ستا پر لاسونو باندې لمر پروت دی. ستا قدمونه غواړي چیرې یې ته، ستا قدمونه غواړي چیرې یې ته، لکه ماشوم خاورو کې ور پروت دی. او زه خبر سوی یم د یار یادېږم، زه خبر سوی یم د یار یادېږم، ما پسې تږی سمندر پروت دی. زه خبر سوی یم د یار یادېږم، ما پسې تږی سمندر پروت دی. ځان به له تا منع کومه څنګه ماته په مخ کې څومره شر پروت دی. غزل ده. واده وی انتظار و پلمې ګډې وډې وینه، واده وی انتظار و پلمې ګډې وډې وینه، و مرګ ته دار چا اصلاحې ګډې وډې وینه. چې ذهن ته مې راسي دا ستا ګډې وډې زلفې، چې ذهن ته مې راسي دا ستا ګډې وډې زلفې، په خدای چې ټوله ورځ مې کیسې ګډې وډې وینه. او دا شپه او ورځ چې وینې دا د وخت و مخېتوب دی، دا شپه او ورځ چې وینې دا د وخت و مخېتوب دی، نو خود به یې د خلکو څېرې ګډې وډې وینه. دا شپه او ورځ چې ګورې دا د وخت و مخېتوب دی، نو خود به یې د خلکو څېرې ګډې وډې وینه. ستا لبو ته چې ګورې د چا پلار به ورته ټینګ سي، ستا لبو ته چې ګورې د چا پلار به ورته ټینګ سي، پیاله کې چې اصلو شیدې ګډې وډې وینه. او موږ یو پر بل ورغورځو ثواب بل سړي ته رسي، موږ یو پر بل ورغورځو ثواب بل سړي ته رسي. موږ خاص لکه په لاس کې تسبیح ګډې وډې وینه. او زه څه وم او څه یم او څه به سم همته، زه څه وم او څه یم او څه به سم همته، دا ژوند لکه کتاب کې صفحې ګډې وډې وینه. جارس. ډېره مننه قدرمن همت صاحب، کور دې آباد، ژوندی اوسې. د غره پر سر ولاړ موږ ته کوچنی ښکاري، د غره پر سر ولاړ موږ ته کوچنی ښکاري، خدای په ځان مغروره دی مغرور سړی. هو ستا غوندې سړی به زه پیدا، هو ستا غوندې سړی به پیدا نه کړم، هو ستا غوندې سړی به پیدا نه کړم، پیدا به ته بیا چیرې کې مشکور سړی. د مشکور صاحب په دغه بیتو سره قدرمن مشکور صاحب را بولو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، مینه او درنښت تاسو ټولو درنو برخوالو، د غونډې د مشر او د ټولو درنو حاضرینو په اجازه. ښاغلی سمین صاحب چې آبي حیات ښې ښایسته کړی دی، خو متاسفانه حافظه یې کمزورې سوې ده. موږ یې یاد کړو، خو ښاغلی نثار ریحان دا هم زموږ سره ملګری و چې ډېر ښه شعر لیکي، کور ودان. البته زه فکر کوم چې سمین صاحب هم ملامت نه وي، ما هم به دا ډېر وخت لیدلی نه و. کله چې مې نن مازدیګر په لومړي ځل ولید پېژندلی مې باور وکړه کوي، که څه هم د ډېر وخت ملګری مې دی، ځکه دی هم یو څه چاغ سوی دی ماشاءالله دی. نو زما سره شعر نسته، زما پر ځای به ریحان صاحب وایي.
ریحان صاحب خپل نوبت لري بشکر صاحب زه په ذهن کې خو مې بیخي نه دي او که یم هغه تکرار دی شعره چې لاړ ته داسې دی لکه تږي څه ولا چرګې نو څه شي ووایم پښه مې بیداره ښه مننه سلامت اوسئ نو دا کیسې دي چې نه چاپېږي مشکور صاحب ریحان صاحب لا چاق سوی دی ستا ناز مې پښتو اخلي خو غرور زغملی نسي ستا ناز مې پښتو اخلي خو غرور زغملی نسي دا یو دی په سر سترګو خو دا بل به پکښې نه وي نو مشکور صاحب خپل نوبت ریحان صاحب ته پرېښوئ که څومره ریحان صاحب خپل نوبت لري نو زه ښاغلي نثار احمد ریحان صاحب ته بلنه ورکوم تر څو راسي او زموږ سره خپل چمتو کړي غزل وړاندې ښاغلي ریحان صاحب درد ته بېوسیو ته که خپلې سا ته وژاړم درد ته بېوسیو ته که خپلې سا ته وژاړم تا چې لار بدله کړه لالیه چا ته وژاړم او ما د خپل نصیب په بلاګانو ژوند خوړلی دی هیڅ فایده به ونه کړي که بیا دنیا ته وژاړم ستړی سمه څو شیبې له خپل وجوده وتښتم ستړی سمه څو شیبې له خپل وجوده وتښتم ډکې سترګې راوړم تر تا او تا ته وژاړم سلامونه مینه ادب تاسو ټولو حاضرینو ته په دې هیله چې ښه به یاست او تر دې ادبي مجلس به په خیره رسېدلي یاست سلامت اوسئ مخکني بیتونه مې خپل وه یو څو بیتونه خپل هم تکرار در سره شریکوم ستاسو او درنو استادانو په اجازه غوښتل مې وتښتم خو بیا ورته نږدې راغلمه غوښتل مې وتښتم خو بیا ورته نږدې راغلمه په یوه سا د خپل ارمان تر جنازې راغلمه د غزل تورې مې په خپلو اوښکو ولمبول د غزل تورې مې په خپلو اوښکو ولمبول درده نور څه وکړم تر دغه اندازې راغلمه د زړه په چیغو مې د ځان خاموشي ونړول د زړه په چیغو مې د ځان خاموشي ونړول په خپل وجود کې لکه ساعت تر خپلې خولې راغلمه او خپلې راوړې هیلې ټولې له تا وړمه ځمه خپلې راوړې هیلې ټولې له تا وړمه ځمه رب دې مې واخلي که زه بیا ستا تر کوڅې راغلمه د مقدسې مینې لاره وه کیسه داسې وه د مقدسې مینې لاره وه کیسه داسې وه بې مزې تللی وم ریحانه بې مزې راغلمه ډېره مننه ډېره مننه قدرمن ریحان صاحب نو چې زما په یاد دی د ډېرې خوږې حنجرې څښتن دی دا زړه او د مستۍ دغه غورځنګ سبحان الله دا زړه او د مستۍ دغه غورځنګ سبحان الله په ورانه هدیره کې د ژوند رنګ سبحان الله دا یو ثواب مو بس ده چې سحر لمانځه لپاره دا یو ثواب مو بس ده چې سحر لمانځه لپاره ملا را پاڅوه د جام په کړنګ سبحان الله زما د سر قاتل زموږ قاضي د ښار ساتونکی زما د سر قاتل زموږ قاضي د ښار ساتونکی ټول ناستو په محفل کې څنګ په څنګ سبحان الله سلامونه مینه او درنښت تاسو ټولو ته هیله من یم چې ښه به یاست او وخت او ژوند به په خیر وي بیتونه د راشد خټک صاحب و زه خپل یو غزل درته وایم ابراز صاحب غزل په داسې ډول ده دا عشق دی اور واخلي او دا عزم دی عام نسی دا عشق دی اور واخلي
او دا عزم د عام نسی، که مثل داغه پر لمنه ستا په نام نسی. یاران به هیڅکله زما په درد ونه پوهیږي، یاران به هیڅکله زما په درد ونه پوهیږي. په زوره خاندم چې د چا راته راپام نسی. که دا قهوه وه او په دا رقم افک غږېدی، که دا قهوه وه او په دا رقم افک غږېدی، سترګې به وچې نسی، درد به مې آرام نسی. چې ستا په نوم وي زه مې هر زخم ته دا وایم، چې ستا په نوم وي زه مې هر زخم ته دا وایم. له تا نه جار چې جوړېدلو ته دې پام نسی، بیا به مزاج ونه اوسي بې ننګه به وي، بیا به مزاج ونه اوسي بې ننګه به وي. ستا مخشکې د ساګانو اختتام نسی، دا عشق دې اور واخلي او دا عزم دې عام نسی، که مثل داغه پر لمنه ستا په نام نسی. ډېر مننه. ډېره مننه قدرمن مزاج صاحب، ته چې ژوندی یې خوشحاله اوسې په دې هیله چې هر وخت مو په دغه ښکلو غزلونو ونازوئ. عجیبه ده لکه غل د غږه بد وړي، عجیبه ده لکه غل له غږه بد وړي، زړه مې اوس هم مکمل له غږه بد وړي. نړیوالو د حیوان خبرې کشف کړې، نړیوالو د حیوان خبرې کشف کړې، پښتانه د یو او بل له غږه بد وړي. ما ور غږ کړله چې ښکل یې هغه ترش سو، ما ور غږ کړله چې ښکل یې هغه ترش سو، زه خبره نه وم چې ګل له غږه بد وړي. د معصوم صاحب په دغه بیتونو سره ښاغلی معصوم صاحب رابولو. لور په لور خور یم په ځان کې، لور په لور خور یم په ځان کې، څومره خور یم په ځان کې. که اوبه یې چېرته اوړې، که اوبه یې چېرته اورې، لکه اور خور یم په ځان کې. د بنګړو فلسفه څه ده، د بنګړو فلسفه څه ده، لکه شور خور یم په ځان کې. سلامونه، احترامات او نیکې هیلې ټولو ګډونوالو ته وایم. تمه ده چې وخت او ژوند به مو په خیر یې. خوښ یم چې ستاسو درنو ګډونوال یم. او مخکیني بیتونه انتخاب و غزل خپل دی. غزل په دې ډول دی: ښکلا او رڼا نه کوي وړیا انډیوالان، ښکلا او رڼا نه کوي وړیا انډیوالان، دل مر سپوږمۍ او ستوري د یو چا انډیوالان. ما اړوه زما مخ ته زلفان دي دورې اورې، ما اړوه زما مخ ته زلفان دي دورې اورې، و ما ته داسې ښکاري لکه ستا انډیوالان. زما خبره نه منې زما زړه وجود مې، زما خبره نه منې زما زړه وجود مې، زما تر واک وتلي دي زما انډیوالان. هغه په تاریکیو کې تر ستوني پورې غرق دی، هغه په تاریکیو کې تر ستوني پورې غرق دی، چې چا ځان ته ویله د رڼا انډیوالان. او ته صبر چې دا ژوند مې یو څه شی خواته روان سي، ته صبر چې دا ژوند مې یو څه شی خواته روان سي، راځي به مې تر دره خامخا انډیوالان. جار ته صبر چې دا ژوند مې یو څه شی خواته روان سي، راځي به مې تر دره خامخا انډیوالان. او چې زما د ژوندون ونه پرې ولاړه د معصومه، چې زما د ژوندون ونه پرې ولاړه د معصومه، زما مور د ورونه خویندې او بل دا انډیوالان. ښکلا او رڼا نه کوي وړیا انډیوالان، دل مر سپوږمۍ او ستوري د یو چا انډیوالان. ډېره مننه. ډېره مننه قدرمن معصوم صاحب. ما ته د قیس هاشمي یو څو بیته خدای چې په یاد مې راسي: زه چې یم انډیوال یم د انجونو،
زه چې یم انډیوال یم د انجونو د صوفي صاحب الکوان انډیوالان دي که یاران و زه چې یم انډیوال یم د انجونو د صوفي صاحب الکوان انډیوالان دي او که یاران و د نبي یاران و قیس ستا څه د لګان انډیوالان دي نو قیس هاشمي صاحب زموږ تاسې ښه شاعر دی نو ډېره مننه قدرمن معصوم صاحب په دې هیله چې همیشه بهیر تود را سره وساتې واقعیت ستا د غزل تږي نو هر کله راسې خدای دې راوله رابولو وروستی کس نه دی حسین صاحب هم پاته دی ښاغلي یعقوب سروري صاحب رابولو سروري صاحب ته د شعر ویلو بلنه وکړو زما شیرین لاله وای زما خیالي لاله زما شیرین لاله وای زما خیالي لاله د جهانو ښکلې درجه شه تمامي لاله او چې پروت لانه یې ولاړ یې تر سپېدو له مخه چې پروت لانه یې ولاړ یې تر سپېدو له مخه کار دې خراب شه که تر ما وې ضروري لاله او دا نو خبره شوه چې لاس تر لمن لاندې غواړې دا نو خبره شوه چې لاس تر لمن لاندې غواړې ته وا ماشوم یې تا دې خدای کړي په ښادي لالیه سلامونه مینه او ادب ټولو مشرانو ځوانانو شاعرانو او ټولو ګډون کوونکو ته هیله د اختر او رخصتۍ به مو په خیر تېرې کړې وي او د بهیر تر انګړه به په خیر راغلي یاست نو په اجازه مو یو شی به ووایو مینه دې زما په زړه کې ډېره شه مینه دې زما په زړه کې ډېره شه دا مرغۍ په دغه دام کې ګیره شه او تو کډلی دې فتح کړی دی تو کډلی دې فتح کړی دی ګل یې د ښایست خانې دې تېره شه او ښار ته د مینو بیلتون رامه شه ښار ته د مینو بیلتون رامه شه دغه بړبوکۍ په صحرا تېره شه او دې جنۍ د زړه په تل کې ځای کړمه دغه جنۍ تل د بلا هېره شه ډېره مننه دې جنۍ د زړه په تل کې ځای کړمه دغه جنۍ تل د بلا هېره شه او تا ته منتظر یعقوب که نه منې لږ خو یې د سرو سترګو ته ځیره شه یو بل شعر ده خدای دې وکړي ونه غمیږي ظلم دی داسې ناروا ظلم دی ظلم دی داسې ناروا ظلم دی راغلی او بیرته شوې فنا ظلم دی د ظالم مټې قوي کړې تا دي د ظالم مټې قوي کړې تا دي دریغه مظلومه ستا چوپتیا ظلم دی د ظالم مټې قوي کړې تا دي دریغه مظلومه دا ستا چوپتیا ظلم دی زنه د نسم جنت مه راښایه زنه د نسم جنت مه راښایه ګریوان دې وتړه اشنا ظلم دی ډېره مننه زنه د نسم جنت مه راښایه ګریوان دې وتړه اشنا ظلم دی له سنګدلانو کرم نه وي پکار له سنګدلانو کرم نه وي پکار له ملا تمه د مولا ظلم دی له سنګدلانو کرم نه وي پکار له ملا تمه د مولا ظلم دی او ځان ته دې واخله سرنده او رباب ستا په لاسونو کې سلا ظلم دی او غلی وریږي د تاک بیخ وباسي دا به یې تاسې په لهجه ووایم غلی وریږي د تاک بیخ وباسي اوس به له کومې کړو صحبه ظلم دی او یعقوبه ښکل مې کړه داغ مه جوړوه یعقوبه ښکل مې کړه داغ مه جوړوه ها مې خوښېږي مګر دا ظلم دی ډېره مننه ډېره مننه قدرمن سروري صاحب بشر غبخورو ته عزت ورکوم د اسمان ستورو ته عزت ورکوم خود به زما کور په جنت کې وي چې د بل سرتورو ته عزت ورکوم د مشاعرې وروستی ګډونوال به سروري صاحب و چې وروستی راغلی و او وروستی ګډونوال به و نو د غونډې مشر ښاغلي واصل حسینیار صاحب ته بلنه ورکړو تر څو غونډه ارزیابي کړي وروسته به د خیره دعا کوو د ټولو برخوالو په اجازه خبرې لنډې وایه د لارې سر دی څوک بجې څوک به راځینه
واقعا د نننۍ مشاعرې په اړه که څومره خبرې وکم بیا به هم لږ وي. واقعا ډېره په زړه پورې که یو څوک ادبي تنده ماتول غواړي نو باید الهام ادبي بهیر ته راسي چې دا یوازنی ځای دی چې دلته شعر ویل کیږي. په ځینو غونډو کې ما ګډون کړی دی، اورېدلې مې دي، خو هغه شعار یې، هغه کلیشه‌ایي خبرې، هغه شاعر ولاړ او د ده هنر د ده په وړاندې ښخیږي، ډېر ژر مري. خو زه د مشاعرې په اړه نن ډېرې خبرې نه کوم. ما به مخکې په ځینو متلو هغه د اولنو په کارو کې فکرونه واله چې د اولني ولې وایي چې مثلا ښه مه کوه بد به نه در رسیږي، یعنې ښه د بدو توام نه ده. او په قرآن پاک کې یا په حدیثو کې په اسلام کې موږ ته همیشه ویل سوي چې تاسې ښه کوئ. نو په متل کې بیا موږ ته وایي چې ښه مه کوه بد به نه در رسیږي، یعنې د دې دا معنا ده چې څوک ښه وکړي هغه ته بد رسیږي. په داسې حال کې چې اسلام موږ په دې مکلف کړي یو چې موږ باید همیشه ښه وکړو. وروسته په دې متل زه پوه شوم چې دا د تصوف یوه مقوله یا متل یا خبره ده. ښه مه کوه د چا سره؟ د خپل نفس سره. که چې د نفس سره ښه وکړه بد رسیږي. نو زموږ په ټولنه کې دا د خرابات کلمه نه ده، دا ډېره عامه ده. خرابات دا په اصل کې خراب آبادي، که انسان د خدای په لار کې ځان خراب کړي هغه آبادیږي. نو زموږ خراباتیان خدا نه دي چې هغه په اصطلاح سره و چاته شریعه ورانیسي، و چاته ډوډۍ ورکړي، و چاته سوغات ورکړي. خرابات دا معنا نه لري. خرابات هغه ته وایي چې یو څوک تېروتنه وکړي، ته پر خپل نفس پښه کښېږدې د هغه در تېروتنې ورتېر سې، یعنې یو بل ته نفس خرابات وکړي، دې ته خرابات وایي. ښایي همت صاحب موږ ته ډېر ناز راکړي، ډوډۍ یې راکړې ده، شریخ یې راوړي، هغه په اصطلاح سره انرجانې و، پیپسیانې و، غونډې و، هر څه یې راته جوړ کړي. مګر که چیرې یو وخت زما څه تېروتنه وسي، پر هغه تېروتنه دی هغه په اصطلاح سره پر خپل نفس پښه کښېږدي او زما مقابل طرف ونه نیسي، و دې ته خرابات وایي. یا مثلا داسې بل ورور بل ورور بل ورور. نو واقعا دا د پښتنو یوه عجبه اصطلاحوې دي. اوس ما پخوا په دې کې فکر کوي چې دا ښځمنې دا بلنسته و، خاتمه و، بسبیبي و، نه داسې ځینې نومان و. هغه بیا داسې و چې د یو ښځې به 2 و 3 و 5 لوڼې پیدا شوه، دوی به بلنسته پر کښېښول، دوی به خاتمه پر کښېښول، دوی به بسبیبي پر دوی په دې ډول سره دا ښځې بسولې هغه در هغه ډېرې شولې. دا هغه د اسلام څخه مخکې ځینې کژنې یا ځینې نور دغه څه و په موږ کې چې هغه چې کله اسلام راځي بیا نو دا شیان له منځه ځي. اوس په موږ کې هم اوس دا ځینې کژنې شته چې دا تور کالي وایي پر موږ نه ځي یا پر موږ آمد نه، بلکې په اسلام کې دا بدپالي شته نه. په اسلام کې ټوله نیکپالي ده نه. نو دا د اسلام څخه مخکې ځینې څه په موږ کې پاته دي چې هغه تر اوسه شته، چې ورور یې مړی وکړي او خور یې په بدله کې ورکول کېږي، جرم یې وکړي سزا بل یې ورته ورکول کېږي. دا د اسلام څخه مخکې او تر اوسه هم په موږ کې پاته دي. نور ستاسو وخت نه نیسم، او که مشاعرې ته پر وخت راسئ دا به نو تر دا وخت موږ نه ځنډېږو. بیخي د ماخستن اذانونه دي. او کانت پاچا کانت بابا ماته وویله وایي دا خوشحال صاحب ته که یو بل نوبت ورکړي دا نورو ملګرو نه دی اورېدلی، دا به د دوی ځواني. نور نو زما مشرتوب خلاص دی. خوښه ستاسو ده. وسلام. خدای دې وکړي چې وخت مو ونه نیسم. وایي لوړ اول به یو څه بیت درته وایم. وایي که مې ګناه سې ګناهګار دې سمه، که مې ګناه سې ګناهګار دې سمه، لکه منصور غوندې په دار دې سمه، او ښه ټینګ مین یم دا په ډاګه وایم.
ښه ټینګ مین یم دا په ډاګه وایم ښه ټینګ رسوا پر ټوله ښار دي سمه. او بله غزل ده وایي لوړې سترګې د زمري زړه په سینه کې، لوړې سترګې د زمري زړه په سینه کې، بس همدا حسن مې بس دی لویه خدایه. او کښتې سترګې نرۍ املاوي د انجونو، کښتې سترګې نرۍ املاوي د انجونو، دا ځوان نه دی هسې نه مې دی بې ځایه. او د حاتم په لاروۍ کې مې سر ایښی، د حاتم په لاروۍ کې مې سر ایښی، خپل زړګی مې لا خیرات دی سلسل ځایه. او کوچنی فکر د کارغه غوندې بې عقله، د کوچنی فکر د کارغه غوندې بې عقله، په هر څه کې دی وشار دی سر تر پایه. او نه دښمن ته پر ګونډو سو نه جانان ته، نه دښمن ته پر ګونډو سو نه جانان ته، سرکشان د دې دنیا یو ښه دورایه. او حوصله لرم، حوصله لکه د غره لرم په غیږ کې، حوصله لکه د غره لرم په غیږ کې، د جانان غم خپل ځای دی پکښې پایه. او دا په هر سړي راغلي دي خوشحاله، دا په هر سړي راغلي دي خوشحاله، کافظ لکه بلبل ګډ دی بې ځایه. ډېره مننه د قدرمن حسین یار صاحب او ځوان شاعر خوشحال صاحب څخه چې ښکلي بیتونه او ښکلي غزلونه یې راسره شریک کړله. د الهام ادبي بهیر ونیزه مشاعره پر همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د الهام ادبي بهیر دغه مشاعره پر سمین میډیا یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه باندې هم ووینئ. انشاءالله ورې به هم نشریږي. او د مشاعرې برخه نور پای ته رسېدلې ده. تاسو ټول ته ښه وخت، ښې چارې او ښه ژوند غواړو. د صابر صاحب څخه هیله کوو چې پر خپل ځای دعا وکړي او مشاعرې ته اختتام ورکړي. ډېره مننه، کور ماباد.